عطا محمد نور وایي ناکام نماند عبدالله د اجرایه ریاست خوبونه نور نه ګوري. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جمعیت ګوند اجرایي رئیس او د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ولسمشري ټاکنو ته د نومان او د برحاله اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د ننني خبري کنفرانس په خبرګون کې ویلي دي چې عبدالله د بیا ځلې اجرایي ریاست خوبونه نه ګوري. نن په کابل کې ولسمشري ټاکنو ته نومان او اجرایي رئیس عبدالله یوې خبري ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل اوسنیو پایلو ته په کتو ټاکنې دویم پړاو ته نه ځي او په لومړي پړاو کې بریا د دوی ده. عطا محمد نور د عبدالله هم دې څرګندونو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي پوهېږم چې ماته خوړل ډېره سخته وي. په 40 کلنه مبارزه کې ما هم د ماتو تکراري لړۍ تجربه کړې ده. نوموړي عبدالله ته په اشارې وویل عجیبه خبره ده د غم او خفګان نه په ډکې څېرې سره بیا هم وایي چې موږ ګټونکي یو. عطا محمد نور عبدالله ته په خطاب کې وایي لطفا 15 کاله وروسته د 4م ځل لپاره په انتخاباتو کې د بخت ازمویلو لپاره تیاری ونیسه. هغه زیاتوي د بیا ځلې اجرایي ریاست ته د رسېدو لپاره نور خلک کوڅو او چوکونو ته د راوتلو حوصله نه لري. عطا محمد نور وړمه ورځ هم ویلي وو د ابتدایي پایلو معلومات ښیي چې یو کاندید په لومړي پړاو کې بریالی شوی او دوهم پړاو ته اړتیا نشته. نوموړي زیاته کړې څوک چې د بحران رامنځته کېدو او له همدا اوسه د انتخاباتو د پایلو د نه منلو او سړکونو ته د خلکو د رایستلو په تمه دي چې ګوند اجرایي ریاست ته ورسي لطفا داسې نظر له سره وباسئ. د جمعیت ګوند اجرایي رئیس وایي دا ځل اجرایي ریاست نشته. افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او ملت د بحران حوصله نه لري. د یادولو د چې عطا محمد نور د عبدالله یو لکو مخالفینو څخه شمیرل کیږي او پخوا عطا محمد نور اخطار هم ورکړی و چې په عبدالله باندې به ټول غاښونه مات کړي. په هر حال تر راتلونکو 3 اونیو پورې به د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان شي. په هر حال تاسو د عطا محمد نور د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.